دا افغانستان کې جنگ کې لکېدو ډېرو خلکو وایي چې دا جهاد دی او دا یعنی روس راتلل یقینا چې غلطه خبره وه وروسته نه و پکار چې افغانستان ته فوجونه راستولي وي خو اوس ټول اسناد چاپ شوي دي هېڅ راز پاتې نه دی د سوویت یونین د کمیونست پارټۍ د پولټ بیرو منټس ټول کتاب شکل کې چاپ شوي دي د کې جی بي د هغه وخت ډاکومنټ ټول ډیکلیسیفای شوي دي هغې کې یو لفظ نشته یو لفظ چې هغوی دا اراده لرله چې افغانستان نه دې خواته راتلل مګر که تاسو یاد شي هغه وخت د انګلو سیکسن امپایر او د مغربي میډیا به دا وي چې دا روان دي ګرمو اوبو ته دا روان دي خلیج تیل ته تاسو یاد شي دا یعنی پوره یو فکشن دی جوړ کو نو هغې پروپاګنډا کې نو دا جهاد چې هغې کولو حقیقت کې دوی دلته کې په پاکستان کې دوی یو داسې مرکز جوړ کړو هغه وخت موږ دا خیال چې دا کمیونیزم خلاف دی کمیونیزم خلاف وو خو کمیونیزم پورې محدود نه و دا دوی شلمې پیړۍ کې یوویشتمې پیړۍ کې د روس او د چین د مخنیوي دپاره یو سنګر جوړ کړو یو مورچه یې جوړه کړه او دې مورچې باره کې لږ به دا مرز وکړم چې دا پاکستان چې دی دا پاکستان په حقیقت کې انګریز جوړ کړو او جوړولو وجه دا وه چې اسلام په نوم باندې هغوی دلته یو داسې مرکز جوړولو یعنی دا جنگ عظیم چې کله دویم جنگ عظیم چې کله ختمېدو ته نږدې شو نو جرمني شکست چې معلوم شو شکست خوري نو چرچل پوښتنه وکړه چې هو از د نیکسټ انیمي که نه بل دشمن څوک دی نو وچ سوویت یونین هغه او دې لپاره خو پکار دی چې موږ اسلام راوچت نو دا 15 سنټرل ایشین ریپبلکس دي دا مسلمانان دي دا تاسو وګورئ سنکیانګ مسلمان دی هغه ته چې ایګور ترک دي بیا افغانستان دی دې خواته هغه وخت شمالي هندوستان چې مسلمانانو اکثریت ایران او میډل ایسٹ نارت افریقا یعنی الجیریا لیبیا ټیونیزیا مراکش دا یو اسلامي پټۍ ده ټوله نو دوی وایي چې دې پټۍ دپاره یو ډیټونیټر پکار دی چې د دې خلکو جذبات په دماکې چاودنې باندې بدل کړي او په دې باندې سوویت یونین وایي دا د چرچل پروګرام و وینسټن چرچل او لارډ ویول او اولف کیرو او جارج کنینګم او فلان کې دای پروګرام نو دا دلته نه دا شروع او پاکستان چې جوړ شو دستی په سینټو سیټو کې شامل شو نو سینټو خو فرض کا دې علاقې کې وو خو دې سیټو کې شامل شو سیټو د ساوث ایست ایشیا ولا تنظیم وو ویتنام او د فلیپینو دغه علاقې تنظیم پاکستان په هغې کې ځان شامل کړو ځکه چې دا د پرو ویسټ ملکو ویسټ جوړ کړی و او د ویسټ تړون و ویسټ ډېر کوشش وکړو چې افغانستان هم په دې بلاکونو کې شامل کړي افغانستان دې ته تیار نه شو اعلیحضرت محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان دی مغرب ته ووایي چې موږ د کمیونیزم مخالف یو موږ ستاسو دوستان یو خو په سینټو کې شاملېدو ته تیار نه یو ځکه چې موږ د خپل ګاونډي ملک خلاف مورچه جوړېدو ته تیار نه دا د موږ تاریخ متشهي چې دا غلطه خبره ده هغې ډېر وسونه وکړو دی باندې هغې ورته چې اقتصادي امداد راکړئ سیاسي تعلق درسره جوړوو کلچر تعلق درسره جوړوو خو فوجي معاهدې نه کوو تاسو سره لکه چې څه پاکستان کړي وي مغرب دا خیال و چې پاکستان یې مورچه کړو نو افغانستان هم دې سره شاملولو خو افغانستان تیار نه شو 60s پورې مغرب په افغانستان باندې وسې وکړې خو چې افغانستان تیار نه شو بیا مغرب فیصله وکړه فیصله دا وکړه چې پاکستان فوج مضبوط کړي او پاکستان فوج دې ته انکریج کړي چې دوی په افغانستان باندې غلبه حاصله کړي بیا د پاکستان د فوج د غلبې لاندې به مغرب د افغانستان سټریټیجیک جیوګرافي استعمالوي دا پلان د سټریټیجیک ډیپټ چې دا هم هلته نه راغلی دی لرې نه راغلی دی زه بیخي واضح خبره کوم زه خو ډیپلوماټ نه یم سیاسي اکټیویسټ یم خبره صفا خبره چې د پاکستاني چې کوم دلته کې دا سیکیورټي سټیټ چلوي دوی ځان ته ډېر ښه کوي مګر حقیقت کې دوی د ویسټ لوکل کنټراکټرز دي ویسټ چې کوم پالیسي جوړوي دوی صرف عمل درآمد کوي یعنی دوی سټریټیجیک ډیپټ خبر هم هلته نه راغلی نو تاسو که یاد شي په 2009 کې د امریکې یو لوی سفیر و ریچارډ هالبروک نومې و ریچارډ هالبروک هغه اسلام آباد ته راغی هغه وایي چې زه اف پیک ته د امریکې نماینده یم اف پیک جرنلستان ورته چې اف پیک څه ته وایي یعنی افغانستان پاکستان
هغه ته افغانستان بیل ملک دی او پاکستان بیل ملک دی هغه بٹ دس از ون اپریشن تھیټر هغه وی په دوه ملکونه اپریشن تھیټر یو دی یعنی دا هغه افیکټ چې چرچل جوړول باندې پیل کړو کنه دا راتلو اوس دې ځای ته راغلی دی نو اوس سویټونه چې ړنګ شو نو دا سنټرلیشن ملکونه سویټونه راووتو اوس چې دا کم انګلو سیکسن امپایر دی د دې منصوبه دا ده چې سنټرل ایشیا کې یو غوبل جوړ کی نه وي او روس دې سنټرلیشن سکوټ وباسي هغه دوه مقصدونه دي روس دې سنټرلیشن وباسي او چین چې کم نوې طاقت ته چین یو پروجیکټ اعلان کړی دی په 2014 کې نو مې دی بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو BRI بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو دا د انفراستراکچر کمیونیکیشن یو عالمی پلان دی چې هم په ځکه دی یوریشیا یورپ او ایشیا منځ کې لینډ برج جوړي پل جوړي او سمندرونو کې ټنل جوړي یعنی میکسیکو ته په سمندر کې ټنل کې به د چین نه ټرین زی میکسیکو ته یعنی دا څه منصوبې جوړ کړل لوی منصوبې دي نو دا عملاً د یو نوي عالمي نظام بنیاد دی فاونډیشن دی د چین لپاره چې د انګلو سیکسن امپایر ځای واخلي انګلو سیکسن امپایر په دې پوهیږي لہذا په هیڅ قیمت دا نه پرېږدي دا د چین د چې کوم انیشیټیو دا هغوی نه پرېږدي دا یو خبره ده دویمه خبره دا ده چې هغوی غواړي چې روس یوکراین کې جنګ کې مصروف دی دلته ورته بله مورچه خلاصوي سنټرل ایشیا کې افغانستان کې سټیټ کولیپس اتفاقا نه دی شوی دا امریکې کړی دی دا د هغوی د پلان حصه وه دوها معاهده څه شی ده دوها معاهده یو بله ګندمک معاهده ده یو بله ډیورنډ معاهده ده یو منحوسه معاهده ده د هغې مقصد څه دی تاسو ګورئ خلیلزاد اول دا ووی چې دې کې به 4 پوینټس وي دوها معاهده کې اول پوینټ دا و چې withdrawal of Soviet American troops withdrawal کنه وتل د فوجونو دویم دا دی چې طالبان په دې خبرې ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره وو د امریکای خلاف نه استعمالي دریم دا و چې انټرا افغان ډایلاګ بین الافغاني مذاکرات څلورم دا و چې سیز فایر اول خو د چلاکۍ توګه خلیلزاد وی چې دا څلور وړونه خبرې کیږي او چې څوک په یو نه مني په دې څلور کې یو نه مني نو هغه ټول نه مني یا به ټول کوي یا به هیڅ نه کوي دا اشرف غنی ته لغونی تسلی ورکول غوښته چې طالبانو په خپل ټول خبرې نه کوو خو دا چلو مذاکرات شروع کو څو میاشتې پس طالبان ورته وایي چې نه د موږ د دوه لاندې دوه منټه سره خبرې نه کوو هغه شاته خیر دی بیا تاسو په اول دوه خبرو کو تاسو ګورئ اول خدا څومره لوی بیټریلو دویمه خبره دا ده چې افغانستان باندې خبرې کېدې دوه پروسس شروع شو مګر دې کې افغان سټیټ شامل نه دا څنګه کېدې شي چې تاسو د یو ملک مستقبل فیصله کوئ او سټیټ تر بار وساتئ دا کېدې شي اشرف غنی شي حکومت اشرف غنی سټیټ یادوم ریاست د افغانستان چې کې پارلیمنت ته ټول شامل لہذا دا ما په خیال کې د سیاست او د قانون دی او طالب علم په توګه زما خیال دا دی چې دا ډی فاکټو ډی ریکګنیشن و د چې کوم ریکګنیشن کړو هغه واپس واغستو افغان سټیټ چې دی منلو امریکای او مغرب دا ریکګنیشن ختم کړو ډی ریکګنایز ځکه چې ریکګنایز کولای به څنګه نظر انداز کولای شو دا اول قدم دویم قدم دوه کې معاهده کې ولیکلو چې طالبان به د دې خبرې ضمانت کوي چې افغان خوره به د امریکای خلاف نه استعماليږي تاسو قانون دانان تاسو ډیر خپويږئ ما نه خپويږئ چې دا څنګه کېدای شي چې یو داسې ډله طالبانو چې د معاهده کوله د افغانستان کې نه و د پاکستان کې دلته نه دوه ته تلل تاسو ته معلومه ده دلته پاکستان پاسپورت باندې تلل یو غیر ملک کې ناسته یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ اف ډیټ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي تاسو وګورئ نو دا څه شی دی دا ډی فاکټو ریکګنیشن دی د طالبانو سټیټ هغه ډی ریکګنایز شو دا ریکګنایز شو نو سټیټ کولیپس نه کېدو سټیټ کولیپس شو امریکا شو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل یعنی ذمہواری په افغانانو واړوله په حقیقت کې دای منصوبه دا وه چې افغانستان کې سټیټ کولیپس شي او غواړي څه
غوښتل دا چې افغانستان بیا د ټیرریزم مرکز شي، چې ټیرریزم مرکز شي او سټیټ نه وي، نو مونږ به وایو چې اوس موږ چلو کو افغانستان یا اغستان دی. نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته 40 میلیونه ډالره کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګاندا نه ده، دا ډیپلوماټان وایي، بعض خبره خلک چې کم خبر دي هغه دا وایي. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د خپل ما اوریدو مایک باندې وایي چې 40 میلیونه ډالر کیش ویکلی دی اخلي. او وایي څه یعنی جواز څه دی چې دا پیسې ورکوي؟ وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزي کې وایي to set a thief to catch a thief، کنه دا چې to set a terrorist to catch a terrorist، کنه یعنی طالبان بلګي دی به داعش مقابله کوي. داعش څوک؟ داعش هم د مغرب اعلی ده. لکه څنګه ما تاسو چې هغه سره کارډز مختلف کارډ ساتي چې کم کارډ ضرورت وي. داعش یو پوینټ ایجنډا ده. داعش بو پاکستان او افغانستان دواړو نه چین وباسي، دا غي بس دې ته راستولې دي. خو افغانستان تاسو ته وګورئ، افغانستان 1400 کاله نه مسلمانو. محمود غزنوي چې کله دلته راغی هغه نه پس دا خلک ټول مسلمانان شو، او هغه نه پس دلته کې اکثریت د افغانانو شناخت مسلمان افغان یا مسلمان پښتون، دا یعنی د قومي شناخت. خو دوی وایي چې نه، د اتیم کلونو کې مجاهدین جوړ کړل، چې عام افغانان ډېر ښه مسلمانان دي، د مجاهدین چې دا ډېر خالص مسلمان. بیا څه موده پس چېرې مجاهدینو خپل نشته، طالبان ډېر ښه مسلمانان. یو بل ایډیشن، نوی ایډیشن راغی طالبان. اوس چې وخت تېرېږي وایي چې یاره طالبان هم ډېر دغه نه دي. داعش چې دی، داعش داسې یعنی زه خو پېښور کې اوسم، یعنی ما په اتیایم کلونو کې کتابونه لیدلي دي چې طالبانو دپاره لیکل کېدو دلته پاکستان کې لیټریچر. بیا په 90 کلونو کې ما ولیدو چې نه په اتیامو کې مجاهدینو ته چاپ کېدو، 90 کلونو کې طالبانو ته چاپ کېدو، 2014 نه پس داعش ته چاپ کېږي. زه تاسو ته وایم داسې کتابونه دي داعش چې د طالبانو خلاف. د یو کتاب عنوان ما لیدلی دی، ورباندې لیکلي و طالبان که مرتدان. هغه وایي داعش وایي چې دنیا کې یو ځای کې جهاد فرض دی، هغه طالبانو خلاف جهاد. دا یې څه ته راوستي دي؟ دا دې ته راوستي دي چې که طالبان لږ چین ته نږدې کېږي نو دا داعش ورباندې حمله کوي. داعش ډېر یو پورټنټ فورس دی، یو لیتل فورس دی، ځکه چې یو طرف نه فوجي حمله کوي بره نه، او لاندې مو بیا د افغان طالبانو د کیډرز د چې رینکس کې خلک دي، هغوی ته به وایي چې دا خو چین سره ملګري شو، دا کفر ته لاړو کړي. اوس خو جهاد دی خلاف فرض تاسو هم راشئ زموږ د هغې کې شامل شئ، تنخوا هم ډالرو کې ده. نو داسې یو بندوبست یې کړی دی چې طالبانو نیغ ساتلو دپاره یې کنه داسې. نو دا لویه لوبه ده. ما دغه عرض کول غوښتو چې دا لویه لوبه ده. بدقسمتي دا ده چې لکه څنګه چې سویټ یونین او د امریکې منځ کې کولډ وار و، خو هاټ وار یې زموږ په وطن کې وکړو. د یو بل باندې حمله ونه کړه، جنګ یو بل سره ونه کړو، جنګ یې زموږ وطن ته راوړو. اوس بیا داسې لیدی شي چې د چین روس یو طرف ته، امریکا برطانیا او دغه اتحادیان بل طرف ته، دوی منځ کې کولډ وار دی، او هاټ وار بیا دلته راوړي. وجه دا ده چې دلته انفراسټرکچر شته، لکونه ټرینډ خلک شته، ایډیالوژي شته، برین واش خلک شته. تاسو دې ته وګورئ، وار ان ټیرر وشو دلته 100 کاله. نو دا وار ان ټیرر و که وار فار ټیرر و؟ ځکه چې ټیرریزم زیات شو، یعنی مخکې نه اوس ټیرریزم زیات شو. نو دا څنګه وار اف ټیرریزم، وار اګینسټ ټیرریزم چې هغې کې. او تاسو وګورئ میډل ایسټ کې یو کوشش روان دی چې انتها پسندي ختمه کړي یا کمه کړي. مثلا سعودي عرب کې څه شو؟ سعودي عرب کې 3 داسې ایډیالوژیز وې چې خطرناک ایډیالوژیز، یو وهابیزم و، یو سلفیزم و، او یو تکفیریزم و. دا 3 دا اوس سعودي شاهزاده چې دی دا ټول خبرې چې دا رو ډسمنټل کړي. موږ خوشاله یو په دې، دا نه چې په دې موږ خپه یو، ښه خبره ده، یعنی دا خو امن طرف ته. مګر
मिडल ईस्ट के अरब पेनिनसुला के چې دا کیسې ختم شي نو هلته کې چې انت پسند دی به چرته ځي دلته به راځي ټول القاعده چې څه واقعات دي هلته به چرته ځي دلته به راځي داعش دلته به راځي حتی ایران چې د شیعاګانو تنظیمونه جوړ کړي پاکستانی شیعاګانې بوتلی وو او شام کې جنگول پاکستانی شیعاګان چې وو د دې د فورس نومو زینبیون بی بی زینب د مقبره محافظین په دې نوم باندې او چې افغانستان نه شیعاګان بوتلی وو هغه نومو فاطمیون بریګیډ نو دوی به هم دلته راځي زه تاسو دا پکچر دغه خمه چې دا یعنی موږ یو خطرناک صورتحال سره مخامخ یو اوس د کې چې راشو دلته کې لوی مشکل دا دی او موږ سره دام کړی دي تاسو دام خبرم ضروری ګڼم تاسو وایم چې په دې تیرو سلويشتو کالو کې دا کړی دي چې زموږ نېشنل آئیډنټیټي زموږ شناخت چې دی د کې ګوتې والي دي ټیمپرینګ کړی دی څنګه ټیمپرینګ کړی دی ما تاسو ته چې موږ مسلمانان دي د سو کالو نه یو دی ولګیدل دا تیرو 1980 نه پس د مدرسې راوستي او برین واشنګ وکړو نو دې دا څه کو چې د شناخت کې پس کې افغان مسلمان دی پښتون مسلمان دی نو د مسلمان برخه ته ایگزاجریشن ورکړو ایگزاجریټ کړه مبالغه وکړه not for the love of Islam دا نه چې د رښتیا اسلام غوښتو دې د پاره چې د افغان برخه ور باندې کمزوري دې د پاره چې پښتون برخه د ایډنټیټي چې دا ور باندې وਹੀ نو دا طالبانایزیشن هم دغه یو پروجیکټ دی طالبانایزیشن پروجیکټ دی د ویسٹ پروجیکټ دی ویسٹ والا د روسو د چین خلاف او د پاکستاني جنرالانو د افغانستان خلاف او د پښتنو خلاف دا پروجیکټ دی نو تاسو وګورئ دا طالبان چې په سپتمبر 1996 کې دوی کابل ته ننوتل هغه اول څلور یا پنځه شپږ غټ اقدامات کوم چې دی وکړل دې چې کوم شپه ننوتل اول کار دا وکړو چې د ریډیو کابل نوم یې بدل کړ ریډیو کابل نوم یې کښېښتو شریعت جاګ د اسلامي جمهوریت پاکستان ریډیو اسلام آباد کې شریعت جاګ نه دی ایران د ریډیو نوم شریعت جاګ نه دی حتی د مکې ریډیو نوم هم شریعت جاګ نه دی مګر افغانستان ریډیو دا د شناخت ټړنګولو خبره وه دا نه وه دا دویمه خبره دا وکړه چې افغانستان قومي ترانه نیشنل انتم او نیشنل فلیگ دې باندې پابندي ولګوله دا به چې نه وي بله خبره دا وکړه چې نوروز به نه کوئ نوروز هم د سنټرل ایشیا د کلچر زړه حصه ده بله خبره دا وکړه چې جرګې به نه کوئ یعنې جرګه د پښتنو څومره اساسي انسټیټیوشن دی دی وی چې دا موږ شریعت کې خو جرګې نه کنه پنځمه خبره دا وکړه چې ډاکټر نجیب الله شهید کړو چې هغه یو آزاد افغانستان لپاره او پرامن افغانستان لپاره ټول ژوند وقف کړو هغه په بشیانه توګه باندې وژلو دی لاړو د بودا مجسمه یې رنګ کړه هغه ته مجسمه خو چا پرستش نه کولو هغه یو مانومنت افغانستان تاریخي شناخت خو دې دا شناخت رنګول غواړي چې افغانستان ډیسورینټ کې افغانان ډیسورینټ کې نو طالبان پروجیکټ نو دا اوس نقشه داسې ده چې دې ځلته دوه معاهده خبره ماته وکړه چې هغوی په دې طریقه باندې طالبان راوستل کابل ته او ورپسې نور ټیرریسټان به راځي خو دې معاهدې کې دام شامل وو چې ټي ټي پي به پاکستان ته راځي دا هم د هغې برخه ده اوس دی د آی بای شای کوي چې دا جنرال فیض غلط شوی دی او هغه راپرې شوي وو داسې نه ده دا د پاکستاني جنرالانو فیصله ده چې دی راغله دا زه څنګه ومنم چې 6,000 کسان چې دي د پاکستان 7,000 فوج دی او دی په زور هغې راغله او بنیو وزیرستان یې منیو لکي مروت یې منیو دا څنګه کېدی شي دا تاسو دا خو کامن سنس خبره ده دا څنګه دا ممکن نه ده تر څو چې دی پالیسي دا نه وي یعنی افغانستان یې ورکو دا طرف پښتانه یې ورکو دا بیخي یو ډیلیبریټ پالیسي ده دا د هغې لوی لوبې سره یو نوی سټیج دی د ګریټ ګیم یو نوی سټیج دی د ګریټ ګیم نو دې منصوبه ماته سلیدی شي دا ده چې دلته کې به پاکستان فوج او امریکا یو نوی
काउंटर टेररिज्म खिलाफ नवे जंग भी शुरू कई वो जंग दे पार हो काउंटर टेररिज्म जंग खोला के लिए टेररिज्म भी अवल करना दा को डिमांड और सप्लाई खबर नो द टेररिज्म बसूक भी दा वो टीटीपी भी और दा वो दाइश भी दई वो जंग तराजी नो पाकिस्तान फौज में ऑपरेशन कई और अमेरिकी ड्रोन्स बराजी ड्रोन नो दिल तक आगे चाहिए नो बूट ऑन द ग्राउंड्स अगर वो दा जंग जैसे ड्रोन बने कई चिकला अफगानिस्तान में वतुलू नो बाइडन यो इस्तेला इस्तेमाल करे हुआ अगवे चे मुझको उस दिन पास ओवर द होराइजन स्ट्राइक्स दाबको नो ओवर द होराइजन स्ट्राइक्स खलीज के अगर नास्ती खलीज ने हम रापासी और दा बाइडन चे पाकिस्तान जो ब्याह डेवर की दा खुमुश मनु न चिते अगर तना कवले शी दई पटोल उमर ने दिखे शायद अगर वो यो दई वो तो इसी नाम मुझदा से न कहो फिर वारे माया चीज़ पार्लियामेंट को मचला मुशर्रफ दा किसी से मालूम है जनरल मुशर्रफ से अड्डे वर्कड़ी में हम लिखे था नुद्दस वाजिब सूरत हाल हो चिदे अमेरिकी अड्डे हम पो बलूचिस्तान के वाक़ हवाई अड्डे और तालिबान हम पो अगर क़यादत चो अगर बलूचिस्तान क्यों अमेरिकी अड्डे बलूचिस्तान के वे दलता अगर यो बलते सनेवे जंग दपार वो द्वारा अफगानिस्तान तत्लाल दलते ब्या जंग कोलो दलते ब्या बेहतर अतलाल क्या न दलते को ये दुम दस लोबी दी नो दा यो नबी लोबा ब्या राजी देता नो दी हल कि बस ज़्यादा मुझोम न खबर खुदार स्कोर वारमा ची अफगानिस्तान के स्टेट कोलैप्स उशो और मुझसा चुटोल तो पता था आलता यो लेजिटिमेट स्टेट निश्ता उस पदे वक्त से मुझ खबरें को तालिबान यो मलेशिया दा गई पुज़ोर अफगानिस्तान निवले दे न जरगा कही न इलेक्शन कही न दे अफगानिस्तान दे खल को रजा मालूम है तो बस टोपक जमा कानून वाला खबर बस टोपक इलाज करे तो दस इश्काली च पाकिस्तान हम रो यो फेलिंग स्टेट शो जोड़ शवे दे जक चे इक्तिसादी तो गवने बैंकरप्ट थे दा चे दई फार्मली ऐलान न कई मगर हकीकत दा दे दा बैंकरप्ट थे दामा और दस इक्तिसादी बहरान दे पाकिस्तान अशरफिया चे दा अगे दे बहरान बोझ ना अखली दा टूल बोझ गरीब खल्क होता और दरमियाना तबका होता मुंतकिल बिजली बिलून ज़्यादा का फ्रांकेश ज़्यादा का टूल बर्डन चे दे खपल न कमाई ने पर तनख्वाहगाने कम करें न चिदई तक कम सब्सिडीज मिलावी यूएनडीपी वैल्यू यूएनडीपी द यूएन वाला से कम डेवलपमेंट प्रोग्राम दे अगई लिखल एस्टिमेट माली दे यो मजमून अगई लिखल हो छि पाकिस्तानी अशराफिया चिदा द $17 बिलियन देता द सब्सिडीज वर्कोल की $17 बिलियन दा दे न कमाई खल्को में टोल बर्डन ना चाहिए बल तरफ तदारे ची वो इक़्तिदार के पाकिस्तान की बुनियादी मसला सियासत के सदा जर्नल शाही जर्नलान हुकूमत दा यो अनअनाउंस मार्शल लॉ दा बाकी करते और दा हुकूमतों ने चीज़ दा सिर्फ फेस थे ये फेस शायद असली चेहरा चला अगर जर्नलान इक़्तिदार दा ही प्लस की और तासु उगुरे ची हर औरज आइन देख पोलान दे कई पाकिस्तान फेडरेशन दे यानी 73 के कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ शो दा जक जोड़ शो ची 71 के बंगाल के ची कम दी माते पड़ले हो नुद्दी दुमरा बदनाम शो ची मजबूर ची लग शाह तलाशी ची शाह तलाशी यो स्पेस पैदा शो शहजादानो आइन जोड़ को फेडरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता सो गुरई ची अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नन पर सहाल के दे अतल असम तरमीम उशो यानी पंजाबी सियासतदान मुमकिन मीन्स क्लूचे फेडरेशन पकार दे सुबह तक खुद मुख्तारी पकार दा मगर जनरल बाजवा हुए छे अतल असम तरमीम से दे विच इट्स मोर पॉइजनस देन द 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान देता जनरल हम सकार दे चिदी अगर कही यानी दा खबर कही तो चूंकि अगर हुकूमत थी अगर बादशाही दा नो पाकिस्तान के पुदे लिहाज में मुश्किल दे ची फेडरलिज्म को अगज़े के किदेशी ची आइन हुक्मरानी हुई अदलिया आज़ाद हुई जगह ची कम फेडरेटिंग यूनिट शिकायत ची अगर कोर्ट तलार ची और कॉन्स्टिट्यूशन हवाला वर्की और हाथ वापस वोटे सी तासु गुरे दा परुन ची कश्मीर के ओशु दा वाक़यात ओशु तासु कश्मीरान दी वो जनु दस मालूमी की ची वो पेरिफेरी कम ज़्यादा पेरिफेरी बलूचिस्तान दा पेरिफेरी पश्तूनख्वा खसूसन द कमे सीमे ची ड्यूरान लाइन सरा नजदी दी और पेरिफेरी गिलगित बल्तिस्तान
او دا کشمیر دا پیریفری ده کور سنټرز کوم ځای دی هغه پنجاب دی نو پیریفری از بویلینګ پیریفری کې بغاوت دی خلک دې ته تیار نه دي چې څنګه د ژوند باندې مسلط کوي چې هغه هغه ستیر کې یو ریزिस्टेंस لګیا دی پیدا کیږي لہذا پاکستان د بحران چې دا ورځ پر ورځ ژورېږي ما مطلب دا دی چې it will get worse before it gets better یو ځل به حالت خرابېږي د مخکې چې حالت شي یو دوی داسې خبرې به تخیري کول غواړم چې څه داسې برایټ خبرې یعنی لغونې سړی امید یو لایټ at the end of tunnel small light هغه دا دی چې مثلا پښتونخوا صوبه کې زموږ خلک په دې پوه شوي دي چې دا جهاد نه دی فساد دی تیر کالې یعنی مظاهرې څو مظاهرو کې خپل هم شریک شوم سپونټینیس خلکو مظاهرې په پاټو نه وې کړي ولسونو په دې کې یعنی سالويش غټي مظاهرې شوي او په هر مظاهره کې خلکو وایي چې دا جهاد نه دی فساد اول دویم دا چې دا فساد باران کې نه دی راپریوته دا پاکستانی جنرالانو راوړی دی درېیمه دا چې د فساد شاته مغرب کې دا زموږ عام خلک پوه شوي دا ډېره لویه خبره ده شل کاله مخکې دی په دې نه پوهېدل یعنی سوات کې چې کله د طالبانو تحریک راغی نو خلکو چندې ورکولې ښځو به کالي زیورات ورکول اوس داسې نه ده خلک پوه دي او خلک په دې پوه دي چې د جنرالانو دې کې لاس دی نو دا خوشحالۍ خبره ده فوج باره کې جنرالانو جنرال شاهي باره کې پنجاب کې هم کافي اویرنس پیدا شوی دی دا مخکې نو سوشل میډیا باندې تاسو وګورئ خلک یادوي چې جنرالانو دا اصلي کار د جنرال لاس کې ده او ذمہواري د هغوی ده دا هم خوشحالۍ خبره ده نو یو سنټیمنټ خلکو کې شته خو مشکل دا ده چې داسې پولیټیکل ارګنایزیشن نشته چې دا سنټیمنټ چینلایز کی یو افیکټیو او سبسټنشل چینج راولي داسې چینج چې هغه رښتیا بدلون راولي دا یو لوی مشکل صورتحال دی خو بیا هم زه دا ویلی شم چې دا اننوس مارشلا چې دا هر ورځ دا هم کمزوري کېږي په دې معنی چې کم خلک چې په ډزو بادشاهي کوي که نه دا د کمزورۍ علامت دی د زور علامت نه دی زور دې دپاره وي چې سټیټ سره چې کوم تاسو هغه جیورس چې تاسو پته ده سټیټ سره چې د کوم کوئرشن دی دا استعمالولو دپاره نه دا ښودلو دپاره چې خلک ګوري او دې بیهیو خو که ته هر ورځ استعمال شروع کړې نو خلک بلد شي دې سره تیرې نیز خو بیا نه چلېږي که نه تاسو ګورئ لکه کشمیر دې سنبال نه کړی شو نور بلوچستان کې تاسو وګورئ تاسو پته ده چې څه حالت دی خصوصا د میسنګ پرسنز خبره تاسو وګورئ چې دا څومره ناروا خبره ده چې سټیټ چې دی هغه دا دلیل پیش کوي چې دا خلک حمله کوي نو موږ یې ځکه اوچتو نو بیا سټیټ کې او ټیرریستانو کې څه فرق دی یعنی سټیټ به داسې کارونه کوي نو عدالتونه څه شو که نه نو موږ دا نه وایو چې خلک پرېږدی چې چا جرم کړی دی خو عدالتونو څه راولی که نه چې څه سزا ورته کوډ او که نه یې وکړي پرېږدی خو دا ده چې دی خلک ورکوي نو دا حربې چې څوک استعمالوي نو دا د کمزوري علامت زما خیال دا دی چې پاکستان ته لږ وخت ډېر وخت ورته نشته یا دا ده چې یو ریډیکل ریفارم انقلاب که نه وي یو ریډیکل ریفارم یا یو بل یعنی یو کولیپس د سټیټ کولیپس لکه څنګه افغانستان کې سټیټ کولیپس شو دلته خدای خبر شي چې هغې کانسیکوینسز به څه وي یعنی انګلو سیکسن امپایر فیوچر ډیزاین څه دي دا ویل مشکله خبره ده اوس there must be something they must be up to something دا خو داسې نه ده چې بس په پټو سترګو هغې لګیا بس زه خپلې خبرې په دې خلاصوم نور